ننګرهار کې د هغه کورنۍ دي چې له خپلو اصلي مینو د پاکستاني پوځي رژیم د ړندو بمباریو له امله نورو ځایونو ته بېځایه شوي. دوی وایي پاکستاني ملیشي افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د ولسي وګړو کورونه په نښه کوي. او بس پاکستان د غړ غړ توغندي او بمونه راوړی په منګه باندې، او بس نه شپه معلومه ده نه ورځ معلومه ده. اسلامي نظام ته مخې ته نشي ورتلی. ورور هم دا کورونه هم دغه ولسونه ولي. د نړیوالو نه هم غوښتنه دغه ده چې د پاکستان نه پوښتنه وکړي چې ته ولې دغه ولسونو باندې دغسې بېځایه بېځایه انداختونه کوې او د ټانګونو ډزې کوې پې او د اوانونو مارمۍ پې راوړی. نه شپه معلومه ده نه ورځ معلومه ده د ظلم روان ده د پاکستان. د عوامو کورونه ولي او د اسلامي امارت چې انشاءالله هغه ورته لاس په لاس ولاړ دي، په ټاور باندې ورته ولاړ دي، هغه خوا هم پسې ورکوزېږي. خو ګوره د هغه د زمیني جنګ توام هغو نه لري. په دغه 9مه کې ابل بیګم په شخصي خلکو باندې بمبار وکړه، دلته چې کړی ابل بیګم په شخصي دغو باندې بمبار وکړه. دغه بېځایه شوي وایي د اسلامي امارت لخوا د رد الظلم په نوم پیل شویو انتقامي عملیاتو ملاتړ کوي او وایي چې د امیر المؤمنین حفظه الله امر ته منتظر دي چې په خبره یې د هغه له امر سره سم به امنیتي ځواکونو سره خوا په خوا دښمن سره وجنګېږي. غونډ ننګرهار بیا پسې راتېر شه، غونډ افغانستان دی. بس غونډ افغانستان ملت وګوره، بس څومره ملت دی، 40 میلیونه دی، 50 میلیونه، دا ټول صرف د امیر المؤمنین امر ته هغه ناست دي چې امر وکړه، بس موږ چمتو چې پوه شو. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست اړوند اطلاعاتو امیر وایي د تیرو څو ورځو نښتو کې د پاکستاني ملیشو د بریدونو له امله شاوخوا 2.5 کورنۍ بېځایه شوي. دغه بریدونو له امله د ننګرهار ولایت په فرضي کرښې ته نږدې سیمو نه چې تورخم ده، دوربابا ده، دغو نږدې ساحو نه په یو شمېر کورنۍ کډه کولو ته مجبوره سوي دي او فلحال لپاره هغه سیمې چې د پاکستاني ملیشو لرې به په توپونو باندې ویشتل کېدې د هغو نه کورنۍ وتې دي او فلحال په هغه ساحو ته چې دوی کډه سوي دي او هملته ورته د سروې ټیمونه استولي دي تر څو پورې د دوی سروې ترسره شي او ورته اړینې مرستې ورسول شي. یوازې دغه کورنۍ نه دي چې د پاکستان د ړندو بمباریو له امله یې خپلې مینې پرېښي او دغه سیمو ته را انتقال شوي. د اسلامي امارت د مرستیال لویان په وینا چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدوکې د پاکستان سره د څو ورځو جګړو له امله څه د پاسه 8000 ورته کورنیو خپلې مینې پرېښي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. خانګل امرخیل، ملي راډیو ټلویزیون، ننګرهار، تورخم.